Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English to Pashto learning course. د انګلیسي ژبې کورس ته ښه راغلاست. نن ورځ به په دغه ویډیو کې موږ او تاسو د انګلیسي ژبې محاوره په ډېر اسانه طریقې سره زده کوو. نو ټایم نه ویسټ کوو، راځئ چې کلاس شروع کړو. نمبر 1. What's your name؟ ستا نوم څه ده؟ داسې هم ویلی شي What is your name؟ ستا نوم څه ده؟ یا د دې په ځای تاسو بله جمله هم استعمالولی شئ. Who are you؟ ته څوک یې؟ Who are you؟ ته څوک یې؟ نو جواب داسې ورکوو My name is Ali. زما نوم علي ده. My name is Ali. زما نوم علي ده. د علي په ځای چې هر څه نوم ستاسو وي هغه ویلی شئ. یا داسې جواب ورکئ I am Ali. I am Ali. زه علي یم. بله پوښتنه ده How are you Ali؟ ته څنګه یې علي؟ How are you Ali؟ ته څنګه یې؟ I am fine thanks. مننه زه ښه یم. I am fine thanks. مننه زه ښه یم. او بیا تاسو به ورته وایئ and you. د and you معنی ده ته څنګه یې؟ نو جواب ورکوو I am also good. زه هم ښه یم. I am also good. زه هم ښه یم. بله پوښتنه کوو What's new؟ څه نوې تازه؟ What's new یا What is new؟ څه نوې تازه؟ موږ وایو پښتو ژبه کې چې څه نوې خبره شته، نو په انګلیسي کې به وایو What is new یا What's new؟ نو جواب ورکوو Nothing much. Nothing much. څه خاصه خبره نشته. Where is the bathroom؟ تشناب چیرته ده یا غسلخانه چیرته ده؟ Where is the bathroom؟ نو جواب ورکوو Go straight then turn left. مخامخ لاړ شه یا سیده لاړ شه او بیا چپ طرف ته وګرځه. Go straight and turn left. یا که ښي طرف ته وګرځئ نو بیا ښي طرف ته ویل کېږي right and turn left. بیا ښي طرف ته وګرځه. تاسو د right ځای د left ځای right هم ویلی شئ. left چپ طرف، right ښی طرف. Where do you live؟ ته چیرته اوسیږې یا ته چیرته ژوند کوې؟ Where do you live؟ نو جواب ورکوو I live in Afghanistan. زه په افغانستان کې ژوند کوم. د افغانستان په ځای تاسو په هر هیواد کې یئ نو هغه ورته ویلی شئ I live in Afghanistan. یا زه افغانستان کې ژوند کوم یا په امریکا کې ژوند کوم. تاسو هر څه ویلی شئ د افغانستان په ځای. What do you do for living؟ ستا کار څه ده یا ستا وظیفه څه ده؟ ته څه کار کوې؟ What do you do for living؟ What do you do for living؟ یعنی ته څه کار کوې، ستا وظیفه څه ده؟ یا د دې په ځای داسې هم ویلی شئ What do you do؟ What do you do؟ ته څه کار کوې یا ستا وظیفه څه ده؟ یا بله جمله هم ویلی شئ What is your profession؟ What is your profession؟ ستا وظیفه څه ده یا ستا کار څه ده؟ ته څه کار کوې؟ نو جواب ورکوو I am a teacher. زه استاد یم. I am a teacher. زه استاد یم. د ټیچر په ځای تاسو هر مسلک چې تاسو لرئ، هر کاروبار کوئ، نو تاسو هغه ویلی شئ. Like I am a businessman. زه یو تجار یم. I am a businessman. بله پوښتنه ده Do you speak English؟ ته په انګلیسي خبرې کولی شې؟
Do you speak English? په انګلیسي غږېدلی شي. Just a little. Just a little. فقط لږ لږ غږېدلی شم، یعنی لږ لږ غږېدلی شم پې. یا که تاسو انګلیسي باندې نشئ غږېدی نو داسې ورته ویلی شئ No I don't. No I don't. نه زه نشم غږېدلی یا په انګلیسي خبرې نشم کوی. How old are you? تو څو کلن یې یا ستا عمر څومره ده. پښتو کې موږ وایو که نه چې ستا عمر څومره ده، نو په انګلیسي کې به وایو How old are you? نو جواب ورکو I am 20 years old. زه 20 کلن یم یا زما عمر 20 کاله ده. I am 20 years old. د 20 په ځای تاسو چې هر څومره عمر وي هغه ویلی شئ. یا دا ډول جواب هم ورکولی شئ I am 20. زه 20 کلن یم یا زما عمر 20 کاله. دا هم صحیح ده. I am 20. I have to go. زه باید لاړ شم. I have to go. زه باید لاړ شم. نو جواب ورکو No problem. No problem مطلب دی مشکل نشته. Is no problem صحیح ده یعنی مشکل نشته، ته تللی شي. Goodbye. Goodbye. د خدای په امان. Goodbye. د خدای په امانه. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو نن ورځ کلاس تر دې ځای پورې یو. هیله ده چې اوس هم ورڅخه زده کړي وي. که چیرې تاسو غواړئ چې همدا ډول نور کلاسونه هم تاسې زده کوئ او ویې ګورئ نو ماته کمنټ باکس کې خپل نظر ولیکئ، نو زه به ستاسو د نظریاتو مطابق کلاسونه جوړوم. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.